عمران خان هم ډیر دله دی او دا منظور هم ډیر دله دی چې د بې غیرته خلکو خبره کوي. الله دې دې دوه کور روان کړي چې دا لګیا دی دا د پښتنو خبره کوي. دا د نسړي زامن دی. عمران خان هم د نسړي زوی دی او منظور هم د نسړي. هغه افغانستان پښتنو ته مخاطب یم. د افغانستان پښتانه زما په لایو کې نازي من اور په لار وطن کې کار ساتي. مد لار وطن په در شریکيږي. مد لار وطن په غم شریکيږي. ځان له وطن دی ځان له آبادی خدای دې کور روان کړي چې ذلیل کیږي. پاکستان په ضروري سړی وجني ضروري سړی او دا کوم چې مړ کړ دا ټول ضرریانو دی دلته نه دی دی دلته zarar رساو ریاست ته پوي شو. تاسو ځان یو خاص کوسی دا تاسو کو نو کو چې لکه ته اوسېږي په پاکستان کې تا جنډر افغانستان لګول دا ستاره دی جنډې لګول راز څه دی تاسو خور کوس په سادي زمانو ولې تاسو چې پرمبر شیخ ادریس دغه وجلې دا بچرته پنجابي وجلې یا به خپل پښتون خاص کوسی وجلې دی. انسان مجبور شي. قسم په خدای تاسو موږ ته سره انسانيت په نظر باندې نه ګورئ. دا موږ هغه پښتو متل وایي زستا د غم جړه کوم ته زماره چینګ خلې پیږي زستا سو غم جاړه مزم پښتون خاص کوسه الته مردار شي الته در په در شي الته خزمټي زلاړه دلته او رزق نه مونږ کیږي دلته خاص کوسه مسافر شه. ما ته پته و چې تاسو دنه خور کوسي مور کوسي خلک یې. ما ته پته و چې تاسو دومره په مور خاتل او دومره حرامیان خلک یې. دا خو به ما تا ته ناری والے کنه لا سم کلاس 3500 کسان ناس یې 3500 کسان ناس یې زماره دی ویډیو نو سکرین ریکارډینګ وکي لا سم کلاس او ترم تیر راشي ماره دی غین نه وناسي ماره دی غین نه وناسي. دقه د پاکستان فوج دی دقه د پاکستان فوج دی دقه د پاکستان اداري دي کستاسو په خور را لګي او تاسو په مور را لګي صحیح په حق باندې پتا سو باندې سوار دي. قرآن می دی وای چې یو د پاکستان فوجیم غلط نه دی یو د پاکستان ادارم غلط نه ده یو د پاکستان حکومت هم غلط نه دی دا چې په حق باندې را لګي دا تاسو په خور مور په حق. زه افغانستان پښتنو ته مخاطب یم. د افغانستان پښتانه زما په لایو کې نازي من اور په لار وطن کې کار ساتي. مد لار وطن په در شریک کیږي مد لار وطن په غم شریک کیږي. ځان له وطن دی ځان له آبادی خدای دې کور ران کې چې ذلیل کیږي. خدای دې کور رنګ چې ذلیل کیږي. خدای دې خدر په در کی لس کاله پس او شل کاله پس ګوره دې کورونه ته ولا خلک ورنه نوزي او د دې خزل خلکو نه بدا خزي مټیزي بوزي مټیزي بدل دا خزي بوزي او دغه شانته کې بوته ګوري بجلیګر مولا په ژوند انه ته ناری والے قدرم ولا نکاو او ته ویلی لاس کاله پس بم دا خزي او بچی ډمانی هغه خزي او بچیم نن دا ډمان دي الکانم کونی ور کوي جنکیم کوسونه ور کوي خپل پښتانه ځوانان په گیفټونه د جنکو ته گیفټونه ولي او بیا به پرتګونه او باسي بیا غيو بل ته لګي مړه د زلالت او د رسوایی شی منیګنو تر غلره منیګنو تر غلره صاحب جان شی منیګنو تر غلره تاسو کې تاسو پښتون خبر یې کام کولی شوی تاسو غیرت نه خبر یې تاسو سړی توبه خبر یې یا تاسو اصول نه خبر یې. نن زه خلکو له چیلنج ورکوم زه دا د خلاص غنډ اسلام آباد په ایرپورټ سار کوزیګم او کم سړی زما طرف ته دا جرأت وکي پویا شو زما طرف ته په ګګ نظر کاته وګوري چې خور مورته اخلم کنه علمته تاسو کمزوریان خو ما ته معلوم دي تاسو 15 کاله مرزه په یو تعلیو خړستا میډیا مرزه استعمال کړه ما ته پته ولګی چې تاسو په څه دوکه کیږي او تاسو په څه باندې رسوا کیږي دا خو ما ته پته ده. نه ساقي جانا خیر کول ډاون شو او سلام دا سیدا ما خبره ووري پښتنو چې یو انسان تاسو په غم تاسو په درد باندې جاړي یو انسان تاسو ناری وهي سوال منت تر تکي چې وروره ماته الله تعالی دومره سره کړي چې زما پکې خپل برابر ژوند تیریږي صحیح ده او تاسو د پاره غلګي خپل خور مور په خلکو کنزي صحیح ده. یقین وکا چې په دې ټیک ټاک کې ته سرچ کې نو د انګريزانو نو د نورو ویډیوګانو نه بس زیاتې ویډیوګانې تا تر ساقي جان میلو شي چا ولا پاسپورت سر لګولې چا ولا په بيزو سر لګولې چا ولا په خورو سر لګولې په خبر ورسېده خويندې مېندې بخپلي وکنځلې ساسو د پاره نه چې ساسو د پاره وکنځلې انساني دومره مجبوره کوي چې هغه بیا بغاوت وکي خبر ورسېده چې بغاوت وکي چې یو کس در پکې د خبري چې هغه ډاډ نشي ورکول نه هغه بغاوت ته مجبوره کوي بیا بغاوت ته ما نه یو خاص کوسی دا ته سو کو نو کو چې لکه
ته اوسېږي په پاکستان کې تا جنډر افغانستان لګول ده ستار دې جنډې د لګولو راز څه دی ستاسو د خور کوس وغیمه زه خو تاسو ژوند ته دلته نه پرېښودم ما ځکه د افغانستان جنډه ولګوله زه خو تاسو په خم کنځلی یم او زه خو تاسو په بد هم کنځلی یم نه مړه بس خیر دی الله به خیر کړي دا وخت به تیر شي خو به هر حال نه مړه زه ښه په سکون کې په خپله کمره کې پروت یم ښه هسکه غڼۍ پوه شو ښه کام ته خطاب کې که نه ویډیو میډیو دې نه وي نه راځي طلاق باندې زه خو د آیډیو د داسې سپک او د داسې بې غیرته قام د داسې بې غیرت زم د عمران خان هم ډېر دله دی او د منظور هم ډېر دله دی چې د دې بې غیرته خلکو خبره کوي الله دې د دې دواړو کور روان کړي چې دا لګیا دی دا د پښتنو خبره کوي دا د نه سړي زامن دي عمران خان هم د نه سړي زوی دی او منظور هم د نه سړي هلکه پرېږدی خدای هم تباه او برباد کړه پرېږدی د دې ښځې وغیم دا چې مردارېږي نو ښه ده د دې ولې د ایمل او د مولانا فضل الرحمن په شان لیډر پکار ده چې په خور ورته غین منډي او دې ورته بیا هم دغه شانته کې ورنیږېږي دې ولې داسې کسان پکار دي پوهه بشي خدای به خیر وکړي الله دې داسې ذلیله کړي که نه داسې دې خدای ذلیله کړي زما که هوټل ته پښتون راځي زما مو هوټل ته راځئ مه زما روزګار له راځئ مو زما روزګار سپورټ کوئ او نه د نه سوال کوم نه د نه مینت کوم چې ستاسو نه دی چې ستاسو په وجه خدای زما تقدیر بدلوي که نه زه نیسمن ښیم زه نیسمن ښیم خدای دې ما ښه در په در کړي خو چې ستاسو د دلګانو نه دی چې ستاسو د دلګانو زه اواز اوچتوم او یا ستاسو شان د دلګانو زه خبرې کوم اورې او خدای هم دغه شانته کې مرداره چې مردارېږئ یو سړی نه شهید دی او نه یو سړی چې کوم دی نه یو سړی شهید دی او نه یو دا ټول دلګان دي دا ټول د یارې نه مړه دي او کوم سړی چې د یارې نه مړه شي په دې کې شهید مهید نشته ښه په حق یې وجل دي د پاکستان فوج ضرري سړی وجني ضرري سړی او دا کومې چې مړه کړه دا ټول ضرریانو دیو دلته نه دی دیو دلته ضرر رساو ریاست ته پوه شوې تاسو ځکه یې مردار کړئ تاسو ته چې کوم هغه ته چې په هغه نیوز کې تاسو ته چې کوم لقب درکوي که نه کوم لقب دله درکوي کوم مردار او مردخور دله درکوي بالکل په حق یې دله درکوي تاسو سره شهادت لپس جوړېږي نه شهادت چې کوم د شهادت د پنجاب سړی شهید چې د وطن دپاره صحیح تاسو د وطن د پاسادي زامنو ولې تاسو څه وایي چې پرون به را شیخ ادریس د هغې وجلی دا به چېرته پنجابي وجلی یا به دا خپل پښتون خزکوسي وجلی دی ها دا خپل پښتون خزکوسي وجلی دی دا دله 400 ته زما خبره واوره 400 ته تاله پنجابی نه راځي نه د پاکستان فوج یا د پاکستان ریاست د پاکستان ادارې تعلیمونه کړلې پنجابي فوجي او جرنیل تعلیمونه کړلې هغه قلم په واسطه باندې کار کوي ته خاص د ولګې نه مړې په 10,000 روپۍ باندې مړی کې په 10,000 نه مړه په 2,000 باندې هم کوي سړیا دا خو بې شعوره بې ضمیره قام دی پوه شوې ما ته لږ کال ما ابراهیم نه خپل مینوالو سره ګپ ولګوه ما ته لږ کال اوکې